خوږو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ او روغ اوسئ. راځئ چې د الفبا ترانې ولولو. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ماشومانو، تاسو پوهیږئ چې موږ تاسو خپل درس د ډوډۍ خوراک او هر نه کار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د موږ تاسو دوهم درس دی د ب توری یا د ب حرف. وګورئ د ب حرف څومره ښکلی دی. ډیر اسانه هم لیکل کیږي. د لاندې یو ټکی دی. د ب حرف هم د الف په شان درې غږه په کلماتو کې لري. با، کله ب او کله بو. با، ب، بو. لومړی د با غږ. کله کله په کلماتو کې د ب حرف د با غږ ورکوي. با لکه، وګورئ، با لکه بکس. با لکه بکس. دا د کالیو بکس دی. کله چې تاسو په سفر ځئ نو کالی په بکس کې ځای په ځای کوئ. او دا هم د کور بکس دی. تاسو مورجانه په کور کې کالی په دغه بکس کې ځای په ځای کوي. او دغه هم د مکتب بکس، هغه ښکلي بکسونه چې تاسو یې لرئ. دا هم بیرغ. ب بیرغ. ب بیرغ. د موږ او تاسو بیرغ څومره ښکلی دی. سور، شین او تور رنگ لري. ب، کله چې موږ ب په کلماتو کې د ب تلفظ ورکوي. لکه ب بیړۍ. ب بیړۍ. بیړۍ خو تاسو پیژنئ. بیړۍ یا کښتۍ چې په بحرونو کې په اوبو کې د یوه هیواد نه بل هیواد ته ځي او مسافر وړي. خلک سفر پکې کړي، خلک مالونه وړي د یوه هیواد نه بل هیواد ته. شیان لېږدوي، میوې لېږدوي، خوراکي مواد لېږدوي او مسافر لېږدوي. دریم حالت د بو غږ دی. کله چې ب په کلماتو کې د بو غږ وکړي. ب، با، ب، بو. لکه بوره. لکه بوره. بوره کې ب د بو غږ کړي. بوره. اوس به راشو د ب د حرف ترانه به ولولو. ب بوره. بوره څنګه خوږه ده، سپینه ده، میده ده. بوره زما خوښیږي، پیاله کې مې پرته ده. ب بوره. اوس یې تاسو ولولئ. ترانه را سره ولولئ. بوره څنګه خوږه ده، سپینه ده، میده ده. بوره زما خوښیږي، پیاله کې مې پرته ده. د بورې نه ځینې شیان جوړیږي لکه جلبۍ. جلبۍ خو یې تاسو خوښه ده. جلبۍ ډېره خوږه وي، مګر پام کړئ چې ډېره یې ونه خورئ چې غاښونه مو خرابوي. د بورې نه جلبۍ جوړیږي. د اوړو سره او د بورې نه جلبۍ پخوي. د بورې نه مورجانه مو ښکلي ښکلي کلچې پخوي. د کلچې نوم څه شی دی؟ د دې کلچې نوم گوشفیل دی. حتما د تاسو مورجانه دغه رنګه کلچه درته پخوي. بوره پې دوړوي او ډېره خوږه او مزهداره ده. نور نو تاسو درس ختم شو. د خدای په امان. هیله لرم چې د ب حرف په خپلو کتابچو کې ولیکئ.